هغه پخوانیو اصلي قالینو له پاسه د یو ښکلي ځوان سره چې سپینې جامې او تور واسکټې په تن وو، شاته اړولې تورې مزیدارې څڼې یې په ولو پرتې وې. په کوچ ناسته وه، په نازکه سپینه غاړه یې د زیړو زنځیر پړک وهلو، مخ ته یې د میز په سر قسم قسم میوې په قابونو کې ایښې وې. سیلاب که هر څومره وحشتناکه و، څپې څپې یې اوښته یا غړمبه یې کوله، خو د دوی په تختې کوم اثر نه لرلو. هماغه شان په آرامه او په خوند روان و. زه د دې عجیبې او غریبې صحنې په تماشا لا هم لاس په تندي ولاړ وم. پام مې نه و، تر پښو لاندې پاڼ مې د سیلاب څپو وهلو. حرکت یې وکړه، د جګې چغې په کولو سره مې راټوپ کړل، خو له بده مرغه بریالی نه شوم. روان پاڼ د مست سیلاب وحشي څپو په خوله کړ. چغې مې وهلې، هاخوا دیخوا مې منګولې اچولې. یوې څپې به تر انبار خړو ګیلاوو لاندې کړم، بل به واپس د اوبو سر ته راجګ کړم. د دې ترڅنګ یو قسم وحشتناکو غټو داړو لرونکو بلاوو څیرې مې تر سترګو کېدې. زما لور ته یې خولې راچولې، ما ته یوازې چغې راپاتې وې. نور به مې څه کړي وای. بالاخره تر ډېرو غپو مپو وروسته چې نور له چغو هم ولوېدم، ساه مې پاکه ولاړه وه. یوې څپې د اوبو سر ته راپورته کړم. د راپورته کېدو سره مې سم د ماروي دی په تخت سترګې ولګېدې. پرې د تېرېدو په حال کې وم، که څه هم د ماروي سیلاب ته ورغورځولو ورسره کړی ظلم له وجې مې د مرستې امید نه ترې لرلو. خو هغه متل دی چې وایي بد ساعت سړی هر څه ته مجبوروي. بد ساعت اخیستی وم. په ټول توان مې د مرستې غوښتلو لپاره په دوی بدرېغه چغې وکړې چې د دوی را پام شو. تخت یې زما لور ته را نږدې کړو. مروه او ورسره ځوان د تخت له څنډې جوړه لاسونه مرستې لپاره راوغځول. ما هم د دوی لور ته منګولې ورغځولې. څنګه مې چې د ګوتو سرونه سره ولګول، د اطاق ملګري مې فیصل تر مټ ونیولم، ټکان یې راکړ او په لوړ غږ یې وویل اکبره جګ شه، ولې چغې وهې؟ چې سترګې مې رالوسې کړې. د لیلې په چپرکټ کې آرام پروت وم. نه سیلاب و، نه مروه وه او نه تخت. په خپله خوله کې لوند وحشت وم. زړه مې لا هم هماغسې دربېدو. کلمې مې ویلې، راکښېناستم. فیصل ته مې وویل مننه وروره چې راویښ دې کړم. ډېر یو وحشي خوب مې لیدو. داسې چیغې دې وکړې چې زما دې نږدې زاره چاودلې وه. د همدې خبرې په کولو سره فیصل رانه روان شو. د سمال ته مې لاس کړو، د مخ او غاړې او خوله مې وچه کړه. د خولې وچوالي سره سم څو لحظې د لیدلي خوب په فکر کې ولاړم. آخر کې مسک شوم. زړه کې مې وویل دا خوب هم عجیبه کارونه وي. نور پسې ونه ګرځېدم. موبایل ته مې لاس ور تیر کړ. ساعت ته مې وکتل، 5 بجې وې. تقریبا سهار و. واپس پرې نوتم. کمیس مې واغوسته او جیګ شوم. له اطاق نه راووتلم. اذانونه کېده او داس او لمونځ مې وکړ. واپس مې چپرکټ کې وغځېدم. موبایل کې مې ګوتې وهلې. د اطاق نوکري د کریم وه. غږ یې وکړ راځئ چای تیار دی. چې پرده مې پورته کړه، دسترخوان په غالۍ هوار و. ډوډۍ پرې ایښې وه. کریم په ګیلاسونو کې بوره اچوله.
ملګری راځي له دسترخوان نه اخوا دیخوا کینی. زه هم ورجیک شوم د فیصل تر څنګ کېناستم. فهیم چې د دسترخوان له هاخوا مخامخ راته ناست و ویې ویل د شپې دې څنګه چغې وهلې خوب اخیستی وم. د وسې مې نه کېدل چې درجیک شم. کنه تر پښې مې نیولې له دې کړکۍ مې د لیلې تر تعمیر شاته وراړولې. هلکان په خندا شو. جاوید واپس زیاته کړه خوب کې به خیرالله خان استاد بیا کومه ګوښه موښه. د دې خبرې سره د خندا غږ لا جګ شو. قاري نصیر خو له ډېرې خوځېدو نه ګیلاس هم واړولو. د هلکانو خولې لا نه وې راټولې چې د دسترخوان له بر کنج نه د اطاق د مشر فرهاد په تنده لهجه غږ جګ شو. هلکان چوپ شول. فرهاد وویل هغه بیګانه عزت مو بس نه دی چې مدیر راکړو؟ آخر شرم دی. رښتیا یې وویل شغال خانه خو نه ده. پسې اوږده یې کړه. آخر کې یې وویل که دا ظلمې په اطاق کې د چا له خولې ټوکې او داسې خنداګانې واورېدې زه له دې اطاق نه تبدیلي اخلم. تاسو به نه شرمېږئ. د مدیر بیګاني بد رد ویل به اثر نه در باندې لري، مګر زه یې نشم برداشت کولی. د مشر له خبرو وروسته مې په ټیټ اواز فهیم او جاوید ته صرف دومره وویل زه به په تدریس کې تاسو سره ګورم. نوره خاموشي خوره شوه. چای مای مو وخوړه، جیک شو. دریشي مې واغوسته، تقسیم اوقات مې برابر کړ، روان شوم. کریم غږ وکړ تر اوسه وخت دی، صبر لږ وروسته به ولاړ شو. تاسو راپسې راځئ. په بازار کې مې د یو هم صنفي دوکان دی، زه هلته ځم. لږ کار مې دی ورسره. په همدې بهانه له اطاق نه راووتلم. د لیلې تر عمومي دروازې وتلو وروسته مې مروې ته زنګ وکړ. څو زنګونه یې تیر کړل، آخر کې یې اوکې کړ. د ساړه هسویلي سره موازي یو لوېدلی د مروې د غږ سره کاملا تفاوت غږ راووتلو. سلام اکبره، ښه یې؟ شکر ښه یم. مروه یې؟ هو. غږ دې څنګه بدل شوی؟ خدا ازده، ستونی مې لوېدلی، د دې تاثیر به وي. ښه، پلار دې څنګه دی؟ شکر ښه دی. پرون دې زنګ وهلی و، له هغې یو څو خبرو وروسته دې غږ ورک شو. سودا مې شوه چې څه دې ویل. په زړه مې ډېرې خبرې وې. یو د سوس چغه مې مرۍ ته راغله، په خولې مې لاس کېښود، هماغه مې تربیت کړه. نور هر څه ولاړل. ولې؟ د ولې په ځواب دې خپله ښه پوهېږې، مګر دومره درته وایم منم. مدینه خیله نجلۍ بلمه ښکلې وي. ولې څومره مینه چې زه تا سره لرم، کومه مینه مې چې د راتلونکي لپاره درته ساتلې وه. که د ټولې دنیا نجونې ستا مینه شي، بدل به یې نه شي. بل خوا تا ته ښه معلومه ده چې زه له ماشومتوبه ستا په تور بدنامه یم. که څه هم زه او ته ښه پوهېږو چې پرته له دې خالي خبرو چې هغه هم له یو خوا واړه سره رالوی شوي یو، بل خوا زما مور مریضه وه، پلار مې هم سپین ږیری و. د مجبوریت له وجې مې نشو کولی په تا غږ ونه کړم. مرسته درنه ونه غواړم. صرف هغه یوه مچو چې په هغې کې هم زه در سره هم غږې نه وم. حتی ډیره خفه شوم، تر ډیره وخته وجدان ځورولم. داسې احساس راته کېدو چې ګواکې د پلار د عزت، غیرت او شملې سره مې لوبې وکړې. ځکه تا ته معلومه ده چې پلار مې مخکې له دې مریضۍ که څه هم سپین ږیری و، خو غیرتي سړی و. د خپلې کورنۍ یوه ګوله حلاله ډوډۍ، لباس او نور ضرورتونه یې ښه په میړانه را پیدا کول، او همداسې په کلي کې د ښې او بدۍ مسجد ته د مصارفو وررسېدلو ونډه یې په نره پوره کوله. نو طبعاً مې د دې کار په کېدلو سره د خپل غیرتي پلار په حق کې وجدان کړولم.
خو دا چې ستا خاطر ډیر را باندې ګران و، خوله مې پټه ونیوله. له دې هاخوا مې کومه نامشروع اړیکه نه در سره لرله، اما د خلکو خولې به څوک وربندې کړي چې څه نه وایي، او تر کومه اندازه مو نه سرتوروي. خو تر پرونه د دې خلکو د خبرو او ستا په نوم د بدنامۍ کیسه کې هم نه وم، مګر د دې نوې کیسې له خبرېدو را په دې خوا چې ډېر تاثیر را باندې کړی، د دې سربیره له کلونو را په دې خوا ستا سره د یو ځای والي په خوشبینۍ پایم، خصوصا په دې وروستۍ بهرنۍ دوره کې چې له یو خوا د مور د مرګ او ابد لپاره د بیلتانه درون غم و، بله خوا د پلار مریضي ځای په ځای کېدل، او هم داسې د غربت انتها، لوږې، تندې، احتیاجونه، د خلکو عشرونو زکاتونو ته کېناستنه، واقعاً قوم په قوم زړه چاودونکې صحنې وې، لا هم جریان لري. خو د دې ټولو په وړاندې زما د زړه تکیه لومړی په الله وه، بیا په راتلونکي کې ستا سره د ژوند د ملګري په حیث له مینې مالمحاله ښکلې زندګي خوشبینه وه. یقین وکړه د دغو ټولو اندېښنو سره سره مې یوه ورځ له یاده ونه وتلې. له هر لمانځه وروسته مې اول تا ته د سر د سلامتیا، خوشحالۍ او صحت دعا کوله، او بیا د ځان لپاره په ژړغوني غږ یې پسې زیاته کړه. نن مې ولې بې اختیاره سوې چغې خولې ته نه راځي. نورې خبرې ترې ولاړې، اواز یې ورک شو. بار بار مې غږ پرې وکړ. بلې بلې، غږ مې اورې؟ یوازې د تیرې ورځو په څېر د څخو پخ سره موازي د ستړي ستمار او زندیو سلګیو آواز مې تر غوږو شو. سم دم موبایل پسې راقط شو. بیا مې پسې زنګ وکړ، شبکې جواب راکړ، خاموش و. مسیج پاڼه مې راخلاصه کړه، د سلام په پیلولو سره مې ورته ولیکل: څنګه چې تا وویل همداسې مې د خپل راتلونکي ژوند مینه د زړه سکون، راز او نیاز ګڼلې، اما هغه د اختر په ورځ دی چې د یوې مچو په مقابل کې کوم تریخ عکس العمل را سره وکړ. دومره دې وویرولم چې تر میاشتو میاشتو مې د خپل زړه دربه اورېده. له هغې ورځې په دې باور شوم چې ته مینه نه را سره لرې. زه هسې خطا وتلی وم، مګر اوس خو به تر رخه تېرې دي. د دې خلکو سره غږېدلي یو، کېدای شي راتلونکې جمعې ته دعا سره وکړو. نور تا ته هم ښه بخت او راتلونکی ښه ژوند غواړم. په همدې خبرې مې لیکنې ته د پای ټکی کېښود. مسیج مې ور واستولو. البته له یادولو دې پاتې نه وي چې مروې هیڅ د مکتب دروازه نه ولیدلې، او نه هلته د نجونو مکتب و، پرته له دې چې په ماشومتوب کې یې مسجد کې له ملا نه الف او ب سپاره ویلې وه، او راوروسته یې له پلار نه قرآن کریم زده کړی و. نورې هیڅ زده کړې نه وې کړې، باسې هسې خدای ډېر ښه استعداد ورکړی و. یعنې که ووایم چې د 12 د فارغینو له اکثرو یې روان لیک او لوست کولی شو، دروغ به مې نه وي ویلي. خو په هر حال د مسیج له ورستولو وروسته مې ساعت ته وکتل. صرف 100 دقیقې پس درس شروع کېدو ته پاتې وې. که څه هم د مروې سره د خبرو په مهال قدم قدم کې تر ډېره راغلی وم، ولې لا هم څه لاره پاتې وه. حرکت مې ګړندی کړ. کافي وخت مې صنف ته ځان ورسوه. 2 ساعته درس مو وویل، 3 ساعت خالی و. راووتلم. مروې ته د لیږلي مسج ځواب ته مې سودا وه. له 2 منزل نه راښکته شوم. زینو کې د راښکته کېدو په حال کې مې موبایل راوویستلو. صفحه مې وکتله، کوم مسیج نه و راغلی. واپس مې جیب ته کړ.
لیلی ته ولاړم. لیلیه کې مې بیا وکتلو لا هم کوم مسیج نه و. له ډوډۍ خوړلو او اودس او لمونځ کولو وروسته مې بیا وکتل، څه مې ونه لیدل. بالاخره هر ساعت 1.5 ساعت وروسته مې کتلو، تر دې چې د شپې 11 بجې شوې. مسیج را معلوم نشو. نور مې موبایل د بالښت تر څنګ کېښود، ویده شوم. سهار چې راجیګ شوم د موبایل په صفحه د نوي مسیجونو علامې ټوپونه وهل. کلیک مې وکړ. مروې ځواب راستولی و، خو د لوستلو وخت یې نه و. لمونځ قضا کېدو، بیخي ناوخته وه. جیګ شوم. زر زر مې اودس او لمونځ وکړ. خدای دې قبول کړي. فکر او پام مې ټول مسیج کې و چې څه به یې ویلي وي. لنډه دا چې مسیج مې راوسپړه. زما د سلام په جواب راکولو یې واپس لیکلی و. البته لومړی یو د خفیفې مسکا سټیکر لیږلی و او وروسته یې پسې لیکلی و: زه ماشومه نه یم چې په دې خام دلیل مې دې غلطه کړې. بله دا چې هغه ورځ هم ما کوم داسې عکس العمل نه دی کړی چې تا ته یا ستا شخصیت ته مې ذره تاوان اړولی وي. نه مې مور او نه مې پلار ته وویل، نه مې ستا کورنۍ خبره کړه، صرف له دې ویرې چې سبا تر دې زیات جرأت ونه کړې د لوړ نفسي خواهشاتو لپاره زړه راخنه کړې. تمثیلي قهر او غضب مې پسې راخور کړ. د دروغو ژړا، تورې او ترپې مې وکړې، هغه هم د یوې لحظې لپاره یوازې ستا مخ کې. خو خلاصه دا خبره نه ده. ستا په میاشتو رنګه لوتی یا د زړه دربېدو د شرمه دې سترګې نشوې راپورته کولی. کنه له هغې ورځې راوروسته ان زما د مور تر مرګه ما ستا سترګو کې زما د مینې شفاف او تازه انځور لیدلو. اما بدبختانه دې وروستیو کې په موږ کوم طوفانونه راغلل. نه یوازې دا چې جسمي، روحي، مالی تاوانونه یې راواړول. د کلي کور سیالانو د دوست او دښمن په وړاندې حیثیت رانه لوټ کړ، بلکې ستا له دیدګاه یې هم دومره کم اصله او بې ارزښته کړم چې راتلونکي کې د ژوند د ملګري په حیث راباندې شرمېږې. له ماشومتوب نه تر دې دمه په ټوله مینه او هیلو مې خاورې اړوي او لاره جدا کوي. خو زما د بیا هم د نورو ټولو دردونو سربیره د دې ستر امتحان په وړاندې هم صبر خدای ته وي. مسیج هم دومره و، که څه هم داسې واقعیت ویلی و لکه زما زړه چې ویني، خو بیا هم ما هڅه کوله د رد الفاظ ورته را پیدا کړم. تر ماښامه مې ذهن خبرې ستړی که، ولې له بده مرغه بیا هم منطقي یا تر یو اندازې قناعت بخش الفاظ ذهن ته رانغلل. بلخوا د دې فکر هم ډیر تیز و. په وړاندې ښه فولادي دلیل ته اړتیا وه. همدا وجه وه چې ناکام شوم. بالاخره بیخي مې په مسیج ورکولو خاشه واچوله. څو شپې او ورځې تېرې شوې وې. دې بیا هم ځان پوه نه کړ، نه یې مسیج وکړ، نه یې زنګ ووهلو. زه هم حیران بیران وم، نه پوهېدم چې په څه کې به مې خیر وي. د مور صفتو ته په کتو مې د مدینه خیلې نجلۍ ته هم زړه کېدو، هم مې ساړه کېدو. خو په هر صورت راځئ دلته به بیا یو قدم وړاندې ګام واچوم، لنډ به ووایم. بالاخره د پنجشنبې ورځ را ورسېده. مازدیګر و. د دریشي په مینځلو اخته وم. کړنګار شو، موبایل ته مې زنګ راغلو. زر زر مې لاس په څنګ کې په پرته خیره نظیر پې رانیوچ کړ. موبایل مې راوویستلو، زنګ مې مور وهلی و. دوو کې سره مې سم سلام ور واچوه. له لومړنۍ پوښتنو وروسته یې وویل: زویا، ماما دې راورسېد،
خاله خو مې دې پرې نه خوده، تیاره ده یو هفته هم دلته ده. سبا په خیر مو زړه ده چې مدینه خیلو ته ولاړ شو، دعا کوو. صحیح ده مورې، خدای دې خیر در پیښ کړي. کالی مینځم، اوبه مې یخیږي، او بیا مو احوال اخلم. ماما او خاله ته مې سلام وایا. وعلیکم السلام. زار زما نازولې زویه، زار زما نازولې زویه. کاش څوک درتللی دغه خیرن کالی به دې رالیږلي وو، او پاک به مو درلیږل. نه مورې، د یخن قق غاړه مې لږ خیرنه شوې وه، اسانه باندې پاکیږي. ښه زویه، خدای دې مل شه. موبایل قطع شو. د خوشحالۍ ترڅنګ د حیرانتیا او ویرې کچه مې هم ساعت په ساعت زیاتېده. خلاصه شپه راغلله، د شپې هم همداسې کله به خوشحاله وم. د ځوانۍ او مستۍ جوش و، د واده غږ لکه په تږي فصل باران بلا خوندور لګېدو. کله به اندېښنو په مخ کړم، هسې نه مور مې پرې غلطه شوې وي. په داسې چا واوړم، هغه د مشرانو خبره چې پرتوک په غاړه راوړم. په همدې چرتو فکرو کې تر 2 بجو بستره کې اړخ په اړخ اوښتم. خوب نه راتلو، پس له 2 بجو ویده شوی وم. سهار داوود غږ وکړ، جګ شئ، وخت د لمانځه دی. ښه درجګېږم. داوود ولاړه، زه بیا خوب وړی وم. یو وخت مې چې سترګې رڼې کړې 8 بجې وې. 1-2 هلکان نور هم ویده وو. مساویر په قالینه کړوپ وو، خط لیکلو. نور هلکان وتلي وو. د جمعې ورځ وه، چا بچا کې کار نه لرلو. چیرته چکر ته تلل که استراحت یې کولو. د جمعې ورځ به دایم همداسې معاف وه. راکېناستم، کمیس مې واغوستلو. ببر ویښتان مې په ګوتو خلال کړه. نور مې له چپرکټ نه پښې راوځړولې. د مخ او لاس مینځلو لپاره تشناب ته روان شوم. په عین روانېدو کې مې د مور شمېره هم وروکې کړه. تر اطاق له وتلو سره سم یې زنګ تیر کړ. دهلیز کې د دیوال خواته مې قدم ورسره ونیولو. تر څو زنګونو تیرول وروسته یې وکې کړ. موبایل کې ډېر غرو پر څخه پخ و. څو ځلې مې غږ پرې وکړ، سلام علیکم. سلام علیکم. بلې بلې. هلو. له ډېر ځنډ پس مې د مور غږ راغلو او ویې ویل، غږ دې نه اورم زویه، موټر کې یم. غږ دې نه اورم زویه، موټر کې یو، مرجان کلا ته را رسېدلي یو. خازی خدای مو مل شه. تلیفون مې ور قطع کړو. تشناب ته ننوتلم، مخ او لاسونه مې پرې مینځل. ویښتانو ته مې د نم مساج ورکړ. واپس راووتلم. څه سر مو خوږوم. او ورځ د تېرې شپې غوندې د دوزخ او جنت ترمنځ، یعنې خوشحالۍ او اندېښنو په فکر کې تېره شوه. ماسپښین مې مور ته بیا زنګ وکړ. موبایل یې خاموش و. د ماما نمبر مې ونیولو. هغه ته مې هم زنګ وکړ، تیر یې نه کړ. سم د لاسه مې را پام شو چې هاخوا خو یوازې له سلام نورې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د شپې مې بیا زنګ ورته وکړ. زنګ ورنغلو. پوه شوم چې شپه یې شوې. سهار بجې مې هم دواړه شمیرې دایر کړې، لا هم زنګ تیر نه کړو. تقریبا 9 بجې وې. مور مې زنګ وکړ. د اوکې سره مې سم سلام ور واچوه. د سلام ځواب راکولو سره یې پیوسته په خوشحاله آواز وویل، مبارک دې شه زویه، خدای دې بختور کړي. داسې نجلۍ مې درته وکړه لکه د کوچو غونډاری. خاله دې هم مبارکي وایي. خیر یوسې مننه. نور مې ورسره اوږده نه کړه. څه د شرم احساس را سره شو. د خبرو سور او ټال مې ولاړه. مور مې راغبرګه کړه. موټر کې یو، کور ته چې ورسېدو بیا به غږېږو. اوس دې غږ هم سم نه اورم. ښه ځه، خدای مو مل شه. تلیفون قطع شو.
خو د دې کیسې په اورېدو یو عجیب او غریب حالت را باندې راغلو. هیڅ داسې الفاظ ذهن ته نه راځي چې راټولې کړم. په مټ هغه حالت مې څه ناڅه درته وښایم. نه پوهېږم خوشحالي وه، خفګان و، لکه خوب چې وینم، یا لکه د ټولې دنیا چرس مې چې څکولی وي. د باقر صاحب خبره بیخي په 5م موسم کې ګرځېدم، خو خیر د وخت په تېرېدو سره کرار خپل نورماله حالت ته را وګرځېدم. برقونه خراب و، موبایل چارج خلاص کړی و. مازدیګر یا د شپې ونه توانېدم چې د کور سره تماس ونیسم. سهار وختي خو برقونه راغلل، ما موبایل چارج ته کېښود. چای مې مو چې وخوړلو، له لیلې راووتلم. کور ته مې زنګ وکړ، موبایل مدینې پورته کړ. له سلام وروسته یې وویل لالا واده دې مبارک. په دې موبایل کې پیسې خلاصې دي، کنې مخکې مې زنګ درته کولو. خیر یوسې خورې، ژوندی اوسې، ستا دې هم مبارک وي. څه غورې دې کور کې؟ مور چیرته ده؟ خیر یوسې کور کې خیر و خیریت دی، مور په وړه کوټه کې ویده ده. لکه چې د شپې ځان په دایره وطنونو خله په خو غورځولی. نه دایره مو بیخي وهلې نه ده. پرون چې دوی را ورسېده زه ورغلم، په مروې مې زیری وکړ. مروه د برنډې په څنډه ناسته وه، ګیلاسونه یې مینځل. چغې یې وکړې، لاندې راولوېده. را منډې مې کړلې، مور مې خبره کړه. واپس ټولو ور منډې کړلې، برنډې ته مو پورته کړه. اوبه مو پرې واچولې، سترګې رڼې نه کړې. ډېر وخت ووتلو جوړه نه شوه. بیا مو دا نور همسایه‌ګان هم پرې خبر کړل. سلیم کاکا یې موټر راوستلو، مور مې هم ورسره ولاړه. د ډنډ کلینیک ته یې یوړه. هلته ډاکټرانو ورته ویلي وو چې عاجله یې کابل جمهوریت شفاخانې ته ورسوئ. سلیم کاکا د مروې تره او ښځه یې کلینیک ته ورته راوغوښته. مور مې وویل چې راغلل، داسې غړمبېدل، کنځلې یې ورته کولې. موټر ته یې جګه کړه او ویې یوړه. اوس احوال نه ترې لرو چې څنګه به شوي وي. ښه خدای جل جلاله دې ښه کړي. بیچاره ښه مو کړي، بیچاره ښه مو کړي چې دایره مو نه ده وهلې. بد کار دی، تر څو چې نه ده ښه شوې ویې نه وهئ. نه چیرې زموږ همداسې زړونه پرې بد دي. دا د واده په خوشحالۍ بیخي پوی نه شو. پلار یې څنګه دی؟ د بیګا ډوډۍ او سهار چای موږ وروړو. ډوډۍ هم نشي خوړلی، خو وروړو یې وخت نا وخت پرې راګرځو. څه یې چې په کار وي کومک ورسره کوو. بیچاره یو خوا له ځای نه مریض و، بل اوس د مروې غم داسې کړی چې هسې خدای ساه پکې اچولې. ښه خدای دې مرسته وکړي. سړی څه ووایي؟ آمین. ښه مقصد چې جوړ وی. پوښتنه مې کوله، هو رښتیا خاله دې څه شوه؟ هو رښتیا خاله شته او که ولاړه؟ شته، بالاخانه کې چای خوري، زه اشپزخانه کې یم. چې ورغلې سلام مې ورته وایه. زه نور دې په خدای سپارم. تماس مې ورقط کړو، راتاو شوم. له پنجرې مې لمر ته غوړولی پتلون او یخنقاق راټول کړل. اتاق ته راغلم. د اتاق ملګري مې لا د واده په موضوع نه و خبر، او ما هم کوشش کولو تر څو کور ته نه یم تللی، پیسې مې نه وي راوړي، باید خبر نشي. ځکه هر چا به چې واده وکړو هلکانو به ډېر تاواني کولو. ساز به یې پرې راوستلو، یوه ښه درنه میلمانه به یوه ښه درنده میلمستیا به یې پرې کوله. د دې سربیره ځینو نازولو به په انفرادي ډول شیریني غوښته. سړی به یې له حلالو خلاص کړ.
دا خو خیر خبره نه وه، مګر د کلي لخوا هم هیڅ کلیوال دوست ملګري زنګ راته ونه کړ، مبارکي را نه کړه. که څه هم سترګې مې وې، خو دا ورځ او شپې هم تېرې شولې.